سلام قدرمنو افغانانو ګرانو عزیزانو او په ډنمارک کې اوسیدونکو قدرمنو افغانانو یوسف هیواد دوست ما له ډنمارک څخه د افغان غږ رادیو تلویزیون خبريال دوستانو زه راغلی یم د ډنمارک داسې یوې سیمې ته چې دا اوس ساعت به هم زه درته وایم څو بجې دي دغه د 9 بجو نه د شپې تېرې دي او دا ټول زموږ او ستاسو ګران افغانان دي دلته افغانان لکه د ډنمارک په نورو ښارونو کې چې دي دغسې یووالی لري یو ډېر په زړه پورې اتحاد و اتفاق لري دوی ټولنې لري کلتوري مرکزونه لري شوراګانې لري او داسې کلتوري مرکزونه لري چې په هغې کې نه یوازې دوی بلکې بچیان او کورنۍ هم بسیا دي او دوی د خپل ورځنی ژوند دلته په ډېره ښه توګه تېروي ما لپاره ډېر په زړه پورې و چې د دوی ځینې کیسې ما واورېدل په هر صورت راځئ زه به پکې یو انتخاب وکړم چې چاته ورشم راځئ دغه ملګري ته چې دلته ماته نږدې ناست صاحب سلام علیکم جوړ په خیر صحت په ښه د خیریت ستړي اوسئ خیریت یو څه خو لکه چې ما تا لیدلي خو د قدرمن اورېدونکي تا نه پېژني ورته به ځان ور وپېژنې او دا چې دا سیمه کومه سیمه ده زما نوم غرزی پردیسیار په ډنمارک کې د اوس د ښار اوسېدونکی او دا سیمه کې چې موږ او تاسې اوس دا مرکه لرو دا د بیسپهې په نامه باندې یادېږي دلته ډېری افغانان ژوند لري او موږ هم دلته اوسېږو ډېر عالی شنونده و بیننده عزیز و گرامی عرض احترام و سلام دارم شما میبینید که در دورترین نقطه از دنمارک افغانان فعال چگونه فعال است حالا خودشان برای ما خواهد گفتن پردیسیار صاحب راته ووایه چې اول خو ته څونه وخت کېږي ډنمارک ته راغلی تقریبا 40 کاله کېږي 40 کاله تا خپله ټوله ځواني دلته تېره کړې ډنمارک نو اوس هم ځوان یې ځوان خو یې تاسو ویلي چې دلته تاسو ټولنې لرئ مرکزونه کلتوري لرئ همداسې ده د دغې ټولنې یا دغه کلتوري مرکز چې مسجالتا تاسو یې لرئ د دغه په باب کې یو څه لنډ معلومات راکړئ څه فعالیتونه او دا کوم ځای ده چې په دې نیمه شپه کې تاسو دلته ناست یاست دا تاسو کرایه نیوله یا دا څنګه تاسو ته درکړل شوی قدرمن هیوادو صاحب موږ خو تقریبا 2015 کال نه راپدې خوا یوه ټولنه دلته را جوړه کړه د افغانانو د ملي یووالي ټولنې په نامه باندې موږ راجستر کړل او د هغې نه را دې خوا ته دا زموږ ټولنه په دوامدار شکل سره راټولېږو او بعضې مشکلات چې د افغانانو ترمنځ دا مخادي او نور فعالیتونه فزیکي فعالیتونو لپاره د ځوانانو لپاره هم زمینې برابرې کړي دي او هغه ترسره کوو له فزیکي فعالیتونو هدف سپورټي او تعلیمي مثلا د پښتو ژبې درس یو وخت یې وسپېرم لږ ټکنی شوی نو سپورټي کلوبونو کې تاسو کومې برخه کې موږ فعلا اشپزخانه لرو او فوټبال او والیبال ښه ډېره نو داسې مصروفیتونه هم شته چې دا ستاسو میرمنې او ستاسو د لوڼې چې دي دوی هم یعنې کله راټولېږي په داسې مرکزونو کې یا مثلا کېدای شي افغاني خواړه پاخه کړي یا مثلا یو بل سره ناسته ولاړه ولري دا زموږ خویندې او میندې که نه داسې څه شته ده بله دغسې شته دی موږ د اتحادیې له طریقه پروګرامونه لرو چې په هفته کې یوه ورځ د نارینهو لپاره د اشپزخانې پروګرام لرو مواد من ګروپونه جوړ کړي دي او د هر سړي نوبت معلوم دی مواد اخلي او راوړي اشپزخانه کې د چهارشنبې په ورځ د نارینهو پروګرام دی او چهارشنبې په ورځ د ښځو پروګرام لپاره مدګي لري او هغوی خپل پخلی کوي او په ګډه سره خوري دا اتحادیې له طریقه دا دغه کوو بل دلته موږ 2 ګروپونه لرو چې په د پنجشنبې جمعه او شنبې یکشنبې دا اوس چې فعلا پکې یاستو دا زموږ په خدمت کې دی او بولي په طریقه موږ ته راکړل شوی دی وړیا کومه کرایه او پیسې ګورئ قدرمنو دوستانو افغانان دومره فعاله دي یعنې که په هېواد کې نه دي او له هېواد نه بهر دي خو بیا هم ګوره خپل هغه هېوادنی امر ترسره کوي یو بل سره راټولېږي خپل افغانیت او اسلامیت ساتي دا ډېره لویه خبره ده
او دوه ورځې یو بل فعل اسوس په نامه باندې یو بل ځای دی هغه هم کلوب دی ډېر ښکلی کلوب دی اشپزخانه او هر څه مجهز هر څه لري سره او هلته راټولېږو په د دوستان راټولېږي او خپلې قطعې او کیسې او مشغولتیا کوي او بعضې بحثونه د مشکلاتو په اساس باندې چې څه شی مشکل د افغانانو ترمنځ یا کوم څوک مریض یې په ګډه باندې ورځو د هغې پوښتنې ته د غم ښادۍ کې ګډون کوو او سره راټولېږو. ډېره لیواله دا خو ډېر لوی امتیاز ده او ډېره لویه خبره ده. تاسو مبارکي وایم تاسو د ټولنو ملګرو ته ډېر عالي ده. نو که د خاصه خبره قدرمنو اورېدونکو لیدونکو ته لرئ ښه د هغه په غیر کې تاسو نور نه بازابو دا نورو ملګرو سره به څه خبرې وکړو. بس ملګري دې جوړ اوسي او همیشه دې خوشحاله د دوی خوشحالتیا زموږ ډیره زیاته مننه ډیره مننه. خب شنونده و بیننده عزیز و گرامی ببینیم که ما چی میتونیم صحبت بیاییم که بیایم پیش امی دوست عزیز ما که اگر ممکن باشه و تقاضای ما را بپذیرید. سلام علیکم. سلام علیکم. صحت شما بسیار خوش آمدید. صحت شما خواهش میکنم زنده باشین. از رادیو تلویزیون صدای افغان آمدیم و انشالله که در خدمت هستیم. اگه خود معرفی بکنین و یک چند سال میشه در دنمارک هستیم. اسم من نورالله حیات بکولی است. آفرین. 24 سال میشه که در دنمارک هستم. 24 سال. بله. بسیار وقت میشه. دیگه. هنوز هم جوان هستی؟ 2005 در چی آمدیم؟ در آغوست آمدیم. امینجا شما هم در میچار اطراف در نزدیکا خانه؟ امینجا از خانه ما. خب امتیاز و خوبی از این گونه اتحادیات چی است؟ این چی فایده داره؟ خب به خاطر از اینکه ما یک جای میشیم، همین گپ میزنیم، صحبت میکنیم در بین. یعنی بخش ما خیلی غنیمت است. در خانه ششتن دق میرم چقدر تلویزیون مردم سعی کنه. یعنی بهتر است که اینجا میایم یک 4 نفر میبینیم قصه میکنیم دوستا و عزیزا موضوعات از افغانای ما هست اینجا میشینیم قصه و صحبت میکنیم. خب شما باز برنامه‌های فرهنگی هم دارین مثلا تدویر کردن یک کنسرت یا مثلا مشاعره ها یا بله داریم آموزش زبان دنمارکی از قبیل گپام داریم؟ هست از اون. خب یعنی هم بر جوانا و هم برای بخشی ما شما خود در جوانا میگیم بگارم میگم درست است. در صورت یعنی به این معنا که برنامه‌های متعدده هم قبلا دوست عزیز ما گفتن که سپورتی داریم بعد خوب آشپزخانه داریم شیشتن داریم در پالوی چی داریم؟ همین میشینیم نشست داریم. خب ایتو داریم که مثلا شما به سیاحت برین به جای نزدیک یا دور بین خود یا کمونایتان یا همین بولی ما که است در همین طرف جرمنی هامبورگ اینجا؟ نه فلسبورگ. خود در فلسبورگ میبرن. فلسبورگ خوی سرحد جرمنی و دنمارک است. او میبرن و بعد از او باز دم تابستان که میشه از طرف بولی بخش ما چی میته مثلا در چی میبرم نه تکتی چی سامالان ارزان بسیار ارزان. هدف است بیننده‌های عزیز و گرامی اگر در افغانستان تشریف دارین که بولی یعنی همی شهرکی که اینجا ساختن این شهرک خوب این خانه ها را بر از اینا توزیع کرده اینا خودشان سهولت‌های برشان مساعد میکنه و او یک چیزی را که به نام سامالان گفت در تابستان اینجا بسیار کلوپ‌ها و مراکز تفریحی است تفریحگاه‌های بسیار بزرگ است قیمت تکتی از اونها بسیار بلند است. حالا ایشان لطف کردن گفتن که این از طرف شاروالی امی منطقه یا امی بولی یعنی امی شهرک برشان مجانی داده میشه. مجانی خونه صرف 100 روپا میگیرن. خب گاه 500 600 100 روپا میگیرن. تخفیف بخش ما زیاد میته دیگه. خب نه تو بیاد امی مفته تقریبا امی 100 روپا مفت است. بله دیگه خب ما تو شنیدیم که این کمیته های افغان ها بسیار درجه اول شده از جمله شمایی که جوانا را از مثلا استفاده از مواد مخدر یا مثلا جرایم جنایی شما برشان برنامه و کورسای دارین که مرتکب این جرایم نشه. همون طرسه؟ همون طرسه. بسیار یعنی خب از طرف این بولی یا شاروالی شما بازگاه تقدیر هم شده؟
مثلا شما را یک تصمیمنامه بده یا یک شاباس آفرین برتان بگه از همه هست تنها افغان هست یا دیگه مهاجرین هم هست؟ دیگه مهاجرین هم از دیگه کشور هم از مثلا از ترکای ایران هستم. خب ترکای ایران ایران ترک هم داره؟ بله. اما کرد است یا کردای ایران دیگه اون دیگه کلاه ترکیه در سر در روغن چرب است دیگه نه طرف ایران هم خب بسیار کشورهای عربی هم شاید باشه هستن پاکستانی ها نیست اونا نیستن. خب در صورت یعنی هدف ما این است که اقوام مختلف است اقوام مختلف است. غالب من اینجا شنیدم که دمی جمع شما کسایی است که همیان نیست رفته افغانستان رفته یعنی میتونین افغانستان هم برین اونه دیگه پس برین. بله میشه تنها اون کسایی که نه قبول شده رفتن نمیتونن دیگه اون که بره باز اون قفایی وردار ولی اگر بره هم میتونه نه که تشویقو تشویق من بره باز پاسپورت پاسپورتش بینده عزیز و گرامی اونایی که در دنمارک و در سایر کشورها هستیم بیادر قانون بخوانید امیدین ما میشه که این خوب است که دمی کمیته های شما و این انجمن ها همین قوانین هم توضیح شود. بله این گفته شود بسیار خوش شدم سیبم را همچنان پیام گفتنی برای بینده از افغان های دنمارک که باشه خونه میکروفون ما در خدمت مقصد ما همین پیام دارم که افغان باید یک دست شود چی در دنمارک باشه چی در هلند باشه چی در سطح اروپا باشه و چی در افغانستان باشه این تاجیک پشتون هزاره ازبک اینا را کلش قرد کنن اون طرف پرتن یک افغان باشه یعنی من خواهم یعنی قرتش کرد بس صحیح بسیار زیاد تشکر زنده باشید شما هم زنده باشید قدرمن دوستانو زه هیله لرم هم دغه کوچنی او لنډ راپورټ زموږ د ټولو خبرو څرګندوي واقعا ډېر فعاله شخصیتونه دي هر یوې او زه دا تصویرونه که د کامرا ورشي دې خواته او دوی وګوري انشاءالله چې هر یو به دوی چې ګوري دغه ټولو خاص استازیتوب کوي زموږ ډېر پخواني یاران دوستان دلته دي دوی کې داسې ځوانان هم دي. السلام علیکم راځئ چې دا لنډه خبره خو تاسو سره وکړم تاسو که ځان معرفي کړئ. السلام علیکم ایمان ملک خان میرزا نومیږم. ښه ډېره څومره وخت کېږي دلته؟ زه تقریبا 20 کاله کېږي. 20 کاله. ښه دغه د یارانو دلته چې ناست دي په پټه یې ماته غوږ ویلې چې ته ډېر غټ سپورټمین یې دا رښتیا ده که نه کوم سپورټي کلوب لري؟ موږ خپل هم یو اتحادیه لرو. ښه ډېره چې هغه مضبوط دی اتحادیه نه هغه بله یو اتحادیه بله اتحادیه هغه خاص سپورټي اتحادیه ده. ښه څومره ښه خپله په دې دنمارک په لیګ کې نه پوهېږم درېیم یم که څلورم یم. څومره ښه او دا ټول تاسو سره همدا افغانان دي که ډنمارکیان دا خلک هم شته؟ نه غونډه افغانان دي. ښه نو ولې ډنمارکیان نه وتښتې ولې هغه ځان سره نه راولي؟ موږ خپل افغاني ځان نه پوره است. ډیره زیاته مننه کور مو ودان ژوندي اوسئ. قدرمن دوستانو هیله ده چې کله کله به د خپل افغانانو خبر اخلو. افغان غږ رادیو تلویزیون له ډنمارک نه ستاسو او ستاسو په خدمت کې ده. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0045 11 21 93 1